اله د مېلمانه ده که چې نور راغله دې څومه پیره ده 110مه پیره ده راځئ ښه راغلی پلار ته خو به تکلیف پېنې نه وي نه والا بیخي ښه راغلو پوه شو نه و مشکل نه و بس الله موږ خو پښتنې ته راغلو څنګه په خیر راغلې خیر اوسي خدای هم ښه درسره وکړي پښتنې طرف وایي چای چکو که ټکاله خورو اول به چای وچکو بیا وروسته ټکاله وخورو ښه ورڅخه هغه ورته چای ورته راوړه هلیا موږ د تناره چای هم لا نه ده جوړ خو بس خدای دې ښه وکړي پوه شو خدای دې ګزاره کوو پوه شوې دغسې هم خښتې ایښي دي چای پې ویشو ولا سخت په تکلیف کور سیسټمونه یو شی کالي مالي لا نه دي خوندي کړي مانم ډېر راځي وعلیکم سلام ستړی مسې ښې جوړې خو داسې خپل وطن ته راغلی وا سړی ولا بس راغلو خو دا کور راته پیدا سو کورونه چېرته پیدا کېدل او تاسو کې خو مه دا که دومره هغې سه راځه وروره 2 ورځې په خیمه کې تېرې کړې سه راځه 2 جره به اجره دې داسې وروره داسې 15 ورځې کې واړوه دلته کور به یې هغه پورې پیدا کړي ولې دا پښتنې ته رانغلو پښتنې ته به دې څه کوم نه زیاتې چای وټکا درنه وخورو وګورم دا خوندي کړی نه د پردی کور ده او ته ماته راخوسې وروره ګله جانه لا زیاتې چای نه رانه چکې خو دا دې ښه راسره راکوې پښتنې ده توبه مې تا دې پښتنې ده داسې ښه پوښتنې ته راته راغلي کومک راسره وکړه وروره حجره کې به دې 15 ورځې جای راکړی چې زه په خیمه باندې په خیمه کې زه اوسېدم یو 15 ورځې به دې جای راکړی زه دا خبره پرېږده یو غټه چینکه چای راوړه ساړون دي چای دغه ده شته که نه ده دې باندې کار نه غټه چینکه راوړه ساړه دي ورسه چای راوړه وا سړی داسې په غصب وچ کوي وروره موږ جای لا نه ده جوړ او دا چېرته جګېږي ولا که چې دا یو کیلو غوښه راوړي در ته تاوان کې ده یو وار یو پسه حلال کاته به لږ لږ ورکوې مېلمنو ته و زه داسې په پسونه حلال کړم دلته هغه ده پسه هم درته حلال کړم وروره پسه خو تاسې راته حلال کړي دلته راته راوړئ وروره پسه هم نه مانه غواړې زه پسان یم وروره زه هغې ما کور لا سره نه ده برابر کړه په پردي کور کې یعنې کور مې دا په کرا باندې مې دا کور نیولي 2 کوټې دي کې حجره نه لرم خو تاسې دلته اوس راسي دلته راته ناست دي هغه زنانه ښځه کار څنګه وکړي چینه څنګه ویشي تاسې پسونه غوښې رانه غواړئ مستیانې کوئ وروره یو پېره خو زه ځان برابر کړم کور برابر کړم په کار مې لا نه ده برابر کار ځان ته برابر کړم پسونه به م درته حلال کړم غویی به م درته حلال کړم اته خم سره نه سره کېږي دي دغه شي ته راوستو زه خو اوس راغلم کار برابر کړم روزګار برابر کړم کور برابر کړم هر شی برابر کړم پسونه به درته حلال کړم دلته وروره یو موټر ځي بل راځي تاسې دا 110مه پینډه وه تاسې 111مه پینډه چې دلته ما ته راغی ما چې دلته کډه راوړې ده هر یو ته یو کیلو غوښه حساب کړه دا څومره شوه 111 کیلو غوښه ما راوړې ده 111 کیلو یو غواییسه داسې او چینکې نه ده دا چینکه داسې ده که نه دا 103 چینکې دا چای ما وویشو یو سوزکی لرګي مې پې ختم کړل وروره پیسې مې دومره سره وې روپۍ خو نو لاړې دې چې خدای ته ګورې پښتنې ته ورځې خو په احتیاط باندې ورځې خو ریشخند هم ما کې جوړوي یو روان یو ولاړ یو روان مېلمه دې خدای رحمت وسي تاسې په دې خبره زه بد نه ښکارم خو زه وروره په بده دې کومک وکړي وروره هغه نه وی هغه چا چې کار نه وی چا غوا مریضه سیمه تې ورخوسي وایي راځه دې غوا پوښتنې وکړو ته دا ټول بېکاري نه کېږي کار وکړي روزګار وکړي موږ سره هم کومک وکړي زه یو لاس په جګ سو دا چای ماتې بس ته پوه شوې بس ته نور صفا خبره ته نور ما سره پوهېږي نشته چې تاسو ته غوښه راوړم نور به لاسه دې په جګ کړو ومن الله توفیق